सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ډیرو ډرایورانو ته په ملیه کې درد کیږي او د ډیسکونو مسله ورته کیږي دا رګنسا مسله ورته کیږي چې مو شایټیکا پین نه یو یا دا سروایکل ایشوز ورته کیږي ټیک شولو زم ډاکټر صدیق دی په باره کې به تاسو ته انفارمیشن درګوم څه دغه مسلې ویل کیږي ټیک شولو نمبر 1 شې چې د مو بار ملکونو کې اکثر مرګرو حکم دی ډیوټیانې وي او پینټونه چولې وي صحیح دی هغه کې د پرس حکم دی چرته د پکټ کې چولې وي اور ड्राइविंग کوي صحیح دی کچېرې تا پرس سټ ته پکړ کې چولې دی او ته ड्राइविंग کوي یو غو سیده کې ناسته نشي د تا سپاین څکوم دی دا لغوندې کوک وي هغه د وجینه ته ډیسکونو مسله کې دی شي او ملي درد کې دی شي هغه نه علاوه د پرس کله تا پینټ کې وي نو دی د مخصوص مسل سکوم دی دا پریس کړی وي صحیح شو هغه د وجینه دغه کوم مسلز دي د کې بلډ سرکولیشن ډیسټرب شي څنګه د وجینه ته شایټیکا مسله کې دی شي د وجینه څه کله ډرایوینګ کوو نو پرس به خپل پینټ پاکټ کې نه کېږدو دا کنسول جوړ دی کنه موبایل پرسن دی کې کېږدو صحیح شو مخامخ کې دولای شو صحیح دی هغه نه علاوه سیټ ایڈجسټ کون دا ډیر ضروری شی دی د سیټ دوره مخته کو چې ته د پیډلو ته صحیح رسیدې شي او خاص کر د سیټ ته کوم پورشن دی دا به ته بالکل چټ تکای نه چې د سیور کې ناسي او یا بالکل مختکای بنا ته د سیور کې ناشته صحیح شو نو 90 ډیګري تقریبا برابر کا څه هغه کې ته صحیح کې ناشته شي اور ته کمفورټیبل وي هغه نه علاوه سیټ کې به صحیح کې نه سیټ کې ته د سیناسي او سر ته دورا ځای دی صحیح شو نو ته خو ملیا پهل نه کاګه کړیګا بیا به د ملي کې درد کیږي ډیسک کې شوبن درته کیږي صحیح شو همیشه د ملیا د سیټ پرې ټچ ساته صحیح شو اور سیده کینا کوګ ما کینا هغه نه علاوه د مو پښتانه سي تاکي ما کې ساتلی د سه لاندې پورشن کې خې په دیناسوي د سران ته کوم مسلز دی هغه ډیسټرب کیږي بلډ سرکولیشن د کوم دی هغه ډیسټرب کیږي یا ځان ته د سر ته چولي ور کې د سیناسوي صحیح دی نو صحیح طریقې سره کته ګاډي کې کینی بیا د ملي درد نه کیږي اور دغه کوم ملي پوزیشن دی د تاسو سیده پکار دی او سر ته سیټ پر ټچ پکار دی هغه نه علاوه د څه بنه کو چې 5 غنټې مسلسل ډرایوینګ کوو صحیح دی 2 غنټو پاس خامخا गाड़ी ودرو 10 نه 15 منټ کوم دی بیا تاسو ریسټ کو صحیح دی اکیله ګرځو لګ دا مسل سټریچ کو صحیح شو دینه بدوي فائدې وشي جو بتا بلډ سرکولیشن خو بهترین شي اغه نه علاوه کوم دی کانه پینه به برابر شي ټیک شولو د کچېره ته یو 15 وخت مونږ کوي کنه نو ډیر مصیبتونو نه بخلاص شي ځکه سبای منځنه نيسه تر مسپخین منځ پرې دا تقریبا 7 نه 8 غنټې ټایم جوړیږي صحیح شو نو دی کې ته 2 غنټو پاس کوم دی بریک خلا کبه ته د پاس ګورې نو بیا ار یو 2 نیمو غنټو پاس کوم دی موز دی کچېره ته ار یو منځ ته گاډي سټاپ کوي موز کوي نو خدای بندر نه راځي پوښ او صحت بدن ټیک وي څورا ډراوران یو دا د خپل خوراک خاص خیال ساتو صحیح شو تاسو زیاتره په هوټلونو میډیکال خورو بیا معده خراب وي صحیح شو ځکه معده مو خراب شي ډایرکټ پټو کې کچاوړ شروع کیږي خاص کر دی پټو کې اور د کوم کف مسل دی د موز ورته سپینې یو دی کې بیا رګونه نخلي اسیډیټي درته جوړوي ګیسټیکن درته جوړوي نو هوټلو کې تاسو زیاتره خوراکونه ما کو که خامخای کو لګي مستی خورو سي خو شي خورو څنګه سره تاسو معده ټیک وي او د سینه د خېټه د فول ډاګه پوښوي ځکه ډراورانو تفریح ټیکالې ملويږي چې کوم د ترانسپورت ولدي نو خېټه خود خپل دی که ځای پر دی نو ټیکاله کم خورو صحیح شو دي سره تاسو صحت نه خوي او خوب بند ته ډیر نه درسي او ډرایوینګ به بهترین کوي شي او ډیر ټایم پر ټیک ټاک وي د سی ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوم نه آباد اوسو